ما خو یو منسټر صاحب سره دفتر کې ناستم نو انتظار ډېر زیات وکړ شو نو چې راغی وایي یاره ته مې ډېر لیټ دی ما ورته ته چې څو پورې نه وي یو څو شعرونه مې ولیکل ما چې کار دې د هر کار د کاره وویستم ما کار دې د هر کار د کاره وویستم مینې ستا روزګار د کاره وویستم او ډېر څه به مې کړي وو خو څه وکړم خدای کو دې سرکار د کاره وویستم مننه مهرباني ډېر څه به مې کړي وو خو څه وکړم خدای کو دې سرکار د کاره وویستم او زه په هر چا کله مینېږم زه په هر چا کله مینېږم زه خو خپل معیار د کاره وویستم مننه او خپله به جانان جانان کېده راته خپله به جانان جانان کېده راته اوس وایي انصار د کاره وویستم مهرباني دا یو زوړ نظم دی خو دې کتاب کې چاپ دی نو که ستاسو اجازه دی دا پرون مې ولید په اخبار کې یو تصویر په دې ډول چې یو ماشوم د لاس په تله د هډوکو په تول د ګیر چاپیر ورته چیترې وډوکي پراته دغه هډوکي چې ښکاره د ځناورو ښکاري پکې پراته دي څه خاموشه شان ګویان هډوکي واړه واړه تنکي تنکي او ماشومان هډوکي په چپه خوله نارې وهي مونږ یو ځای د ځناورو د هډوکو سره د خدای دپاره د یو طول خو نه یو مونږ خو د چا د اسمان ستوري او سپوږمۍ د انګړ د چا د خوږ زړګي قرار د چا ښکلا د اتڼ د چا د باغ ښایسته ګلان خوږې وږمې د چمن د چا د زړه ګرانې ټوټې د چا د روح سوکالي د چا د ټول عمر دولت د چا د تن کالي سو شو نن که موږ د تن نه جدا په خپلو خاورو کې لوغړېږو او سپکېږو خلکه دغه هډوکو نړیوال ګاونډ ته په چپه خوله باندې نارې وهلې د خدای دپاره موږ خو ستاسو نه یو نور کاروبار ګوره زموږ په بېوسو مه کوئ خپله دنیا زموږ په اوښکو اسویلو مه کوئ دا تور مخونه سپینول زموږ مصرف خو نه دی تاسو په خېټه مړول زموږ مقصد خو نه دی دغه تنکو تنکو هډوکو دا نارې وهلې او په نامه یې د نړۍ چغې تیرې وهلې خیر دی که مونږ یو عذاب یو یو پیټې په ژوند خیر دی که مونږ څوک په دې خوره زغملی نه شي مونږ به مرګ ته هر کلی پرون تندي ووایو خو پس له مرګه لږ قرار غواړو په خپله خوره د خازو سلو بهار غواړو مونږ پس له مرګه د خالق په خاطر په تلو متلې لیدلی نه شو مونږ په منونو په 100 سنټه باندې مه خرڅوئ دا سپکاوي د پښتنو وړوکو په خدای زغملی نه شو د یو بیځان تصویر د خولې نه دا نارې ختلې خو له بده مرغه نه څوک ویښ و نه څوک روغ په غوږو انسانیت هم چې اغوستی و په زور د ډالر هغه ډالر چې اوس هډوکي د انسان خرڅوي هره ورځ خیږي هر ارمان خرڅوي چوپه چوپیا و په نړۍ کې دا نارې ختلې دا د پښتون د تن هډوکي دومره سپک خو نه دي ډېره مننه زه په آخر کې د ودان عثمان خیل د دې کلي د ټولو ملګرو چې څومره دلته دي په سټیج د ناستو مشرانو هغه سار مې هغه ته وی چې نن یو تقریب کېده پېښور کې وي چې تا د پښتونخوا ریډیو ته یو ایوارډ درکو نو ما چې ایوارډ راته په څه راکوئ وایي چې یاره تاسو د پښتو خدمت کوئ نو ما ورته چې ما خو بل چا سره نکاح تړلی د ایوارډ سره به ګورو زما خیال دی چې د یو ایوارډ په ځای ما ته ډېر زیات ایوارډونه دلته میلاو شو نو د دې عثمان خیل ادبي ستوري دا کوم ملګرو سره چې زما لیدل کتل شو نو دا زما دپاره د ایوارډ نه ډېره لویه خبره ستاسو د ټولو د دې منتظمینو د میلمنو او د کلیوالو پیره بیا ډېره مننه الله هم خوشحاله او آباد ساته خدای په امان